دغه کوټه به ساسي خامخا خبره دغه د سوري ځای نه بندومه نو تقدیر همدا دی دا قانون دی فطرت دی فطرت په نه چیړې د فطرت قانون دا دی چې بال مې دغه خوا د دیوال ته په قلاره وویشته اکشن ریاکشن کې به په قلاره مې وشته هغه بال هم په قلاره راځي ناپوهي عذاب دی جهالت عذاب دی دا عذاب نه دی جهالت عذاب دی تدبیر نه کول دا عذاب دی غور و فکر نه کول دا عذاب دی را روان لس شل کالو کې 47% 47% زمونږ دا ځمکه دا به ناقابل شي دا به فصل نشي کولی دا ساينس موږ ته دا وایي باید چې موږ ساينسي شعور هم سیوا کړو دا ټیک خبره کوي مایکرو کلایمیټک ډیسیژنز دا به د کوڅې په سطح باخلو پلاستیک بیگ به نه استعمالو ونه به کرو کټکو به نه هوا به نه ګنده کوو اوبه به نه ضایع کوو 95% هیومن اکټیویټیز به کاربن ډای اکساید موږ ذات خارجو او استعمالو د هغې د وجې دا ماحول کې بدلون راغی لکه جاپان کې تاسو وګورئ جاپان کې چې کومه 7.8 درجه لرله شي هغه نه نقصان نه کوي چې کومه په پاکستان کې ځکه چې هغوی د هغې مطابق کورونه جوړ کړي دي تدبیر یې کړی دی تدبیر هر څه په دې باندې نه چې دا بس عذاب دی الله پاک عذاب دی زه خپلې ناکامۍ خپلې کوتاهۍ لکه کور زه غلط جوړ کړم بنیاد ولا صحیح جوړ نه کړم مثال په طور باندې او هغه کور په ما باندې راغورځېږي د به د الله لیکلی ونه په دې باره کې یو د پښتون قام یو شاعر دا وایي ډېر اهم شعر دی زما دا ټوله خبره په دې شعر کې ده چې د کوټې سوري چې بند په تدبیر نه کړې د کوټې سوري چې بند په تدبیر نه کړې تقدیر دا دی چې به دغه کوټه ساسي دغه کوټه به ساسي خامخا خبره دغه د سوري ځای نه بندومه نو تقدیر همدا دی دا قانون دی فطرت دی فطرت په نه چیړې د فطرت قانون دا دی چې بال مې دغه خوا د دیوال ته په قلاره وویشته اکشن ریاکشن کې به په قلاره مې ویشته هغه بال هم په قلاره راځي څوک د فزیکس ویلي وي به ته خبر وي او که په زور سره مې وویشته نو هغه بال هم په زور سره راځي دا د فطرت قانون دی د فطرت قانون دا دی چې قدم به اخلي نو ته به مخکې ځې دا د فطرت قانون دی که ته فطرت چیړې د فطرت خلاف روان نو فطرت به هم تعالی جواب درکړي که مثال په طور باندې ته اوبه ګنده کې نه د هوا هم ګنده کې اوبه هم ګنده کې ونې بوټي هم وښې دا د فطرت دي که نه نو دا کائنات خراب کړو په ریسپانس کې به تا ته هم جواب میلاوي خو زمونږ پښتانه اکثر دا شیز دومره سیریس نه ځکه چې دا شیز ډېر په قلاره کېږي دا تبدیلي دا بدلون دا ماحولیاتي بدلون ډېر په قلاره راځي زما پکې هم برخه ده ستاسو پکې هم برخه ده په دې مونږ پوهېږو نو اوبه مونږ ګنده کوو که نه اوس ته په دې نه پوهې یا کو ته یې مړه دا د دې څه مسله ده اوبه ګنده مې کړه څه چلو شو یا زنګل مې کټ کړو څه چلو شو یا غر مې غوڅ کړو هغه څه چلو شو یا مې زنګل پوره غوڅ کړو دا څه چلو شو د دې ډېر غټ اثرات دي خو موږ په دې نه پوهېږو چې کوم ماهرین دي په دې باندې پوهېږي ساینسدانان دي نو هغوی په دې خبره پوهېږي نو باید چې مذهب هم د دې نه انکار نه کړي مذهب دا وایي چې ته خلیفې نو ته به د دې کائنات خیال ساتې نبي علیه السلام فرمایي د دې آیت لاندې ما دا روایت راوړی دی چې ان الدنیا غلوة دا دنیا ډېره زیاته ښکلې ده څومره خوند کوي څومره ښکلې دریابونه دي پکې سیندونه دي پکې زموږ دپاره دي خضرة او شنه ده وان الله مستخلفکم او بشک الله پاک تاسو له د دې اقتدار درکړی دی باغ دور درکړی دی فيها فینظر کیف تعملون الله پاک وایي زه ګورم چې تاسو څنګه عمل کوئ تاسو اخلاقي پاکیزګي اختیاروئ که نه او دغه پاکیزګي چې ستا د کائنات د کله متعلق شي نو کائنات خیال تاسو ساتئ او که نه ساتئ دا وړې خبرې دي خو موږ ته دا لکه د دې اثر ډېر زیات غټ دی بعضې کارونه زموږ اجتماعي کارونه بما کسبت ایدي الناس ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس الله سبحانه وتعالی په سمندرونو کې امبیلنس دی فساد پکې راغی طغیاني پکې راغله په ځمکه باندې هم فساد راغی ولې بما کسبت ایدي الناس د خلکو د اکټیویټیز د وجې یو رپورټ مې کتو 95% هیومن اکټیویټیز وجې کاربن ډای اکساید موږ ذات خارجو او استعمالو د هغې د وجې دا ماحول کې بدلون راغی را روان لس شل کالو کې 47% 47% زمونږ دا ځمکه دا به ناقابل شي دا به فصل نشي کولی دا ساينس موږ ته دا وایي باید چې موږ ساینسي شعور هم سیوا کړو دا ټیک خبره کوي تاسو وګورئ تاسو به فصلونه نن سبا تاسو کوم چې کوم ځای کې مشران ناست دي دا فصل تاسو چې کومه ځمکه را دا تاسو اوس وګورئ اوس پیداوار ښه کړي که مخکې پیداوار ښه اول خو موږ هغه پیداواري ځمکه ختمه کړله بس آبادي یې لګیا دي هر ځای کې سړی لګیا دی آبادي لګي او آبادي سیوا کوي چې هغې نه موږ هسې ګپ جوړ کړی نو چې آبادي هم سیوا کېږي چې آبادي سیوا شوه نو ګوره د هغوی لپاره به پروډکشن به ته ډېر کوې کارخانې به لګې نو هغه هیټ په نور هم سیوا کېږي چې کوم ځای کې څومره افراد ډېر شي نو هغه هیټ په ورو سیوا کېږي او هغه ګلوبل وارمنګ چې ته ویل چې په کلایمیټ چینج کې به هغه فرق راولي بدلون به راولي نو فطرت تا غوسه که فطرت قانون مطابق ته ونه چلېدې تا له به جواب میلاویږي تا له به ریټرن کې جواب سپېړه ته چاله ورکې سپېړه به درته میلاویږي نو مونږ
دا چیز خیال وساته. د دې سیزونو ډېر زیات اهمیت دی، خو مونږ هر چیز ته لکه څنګه چې کرونا راغله مونږ هغې سره هم ګپ لګو. مړه ماسک پکې چا راوستلی، زمونږ خو شعور دا دی. او ډاکټر پکې چا راوستلی، بس وي اجل یې لیکلی دی، بس په هغې مطابق به کېږي چې اجل یې لیکلی دی. ځکه پلازې یې لاندې ټوپ ووه، بر وخېژه لاندې را ټوپ کړه، ځکه چې اجل یې لیکلی دی. داسې نه ده. احتیاط تدبیر کول دا نبي علیه السلام هم کړی دی، دا صحابه کرام هم کړی دی، قرآن هم دی. تاسو ځان هلاکت ته مه ورکوئ، مونږ ځان هلاکت ته پخپله ورکوو. اوس تاسو ته داسې شمېرې مې راوړي دي، تاسو ته به پته ولګي. اوله دنیا خبره کوو، بیا راځو خپل وطن ته. په 1804 اګست کې 1804 اګست دلته چې کوم خلک وشمېرل شو په ټوله دنیا کې، دا 1 ارب خلک په ټوله دنیا کې 1 ارب خلک وو. نن نه 221 سال شاته لاړ شه، ماحول ښه ټیک ټاک، څه مسله نه وه، بیمارۍ هم کمې وې، 1 ارب خلک وو. او په دې اوس اګست 2025 کې، اوس 2025 کې 2025 کې چې کومه آبادي ده نو 8.4 ارب ده. یعنې په دې 221 سالو کې مونږ آبادي څومره سیوا کړله اندازو. چې آبادي څومره سیوا کېږي، لکه تاسو دې ځای کې وګوره که نه، یو پکې دلته 2-3 کسان ورته ناست دي، طبیعت یې ټیک وي، چې ورو ورو خلک دغه شي داسې ویل کوي توپ سیوا شو، داسې وایي که نه وایي نه وایي، ایسي بیا کار نه کوي. په ګاډي کې هم چې کسان ګڼ شي نو هغه هیټ چته لاړ، خو بره ځي په دغه رنګ هغه به هغه ګلیشیر چې کوم دی نو هغه به ملټ کوي، هغه به بیږي به، او هغه به هوا خرابوي، ورو ورو په تا باندې به هغه واپس راغورځي. چې څنګه ته کوې هغسې به تا سره بیا کېږي. اوس راشئ خیبر پښتونخوا ته. خیبر پښتونخوا کې په 1947 کې چې پاکستان کله جوړېدو نو 40-45 لاک خلک وو دلته سره، زمونږ په صوبه کې 40-45 لاک خلک وو. اوس خو د بدمرغه دا ډېر په دغه سره یم، زمونږ خو کامي کېل دی، تربیت نشته، بس بچي روړو همداسې متکار ویلی دی، فرد ته نه یم، دا ټول قام ته زه ویم، بس همداسې بچي روړ تربیت همداسې باره خوشي کوي، نه د هغوی سکول شته، نه تعلیم شته. دا ګورې بدبختي ده، دا ناپوهي عذاب دی، جهالت عذاب دی. دا عذاب نه دی، جهالت عذاب دی، تدبیر نه کول دا عذاب دی، غور و فکر نه کول دا عذاب دی، دا عذاب دی. چې ناپوهي ده که نه، دا غټ عذاب دی. نو 40-45 لاک خلک وو. بیا په 2025 کې تاسو اوس حساب ولګوئ، د 2023 او 25 حساب تاسو ولګوئ نو 4.28 لاک دا آبادي ده د خیبر پښتونخوا. اندازه وکړئ اوس. نو خوراک به د کم ځای نه پیدا کېږي، چې ګرمي سیوا شوه ته به اے سی هم لګوي، چې اے سی لګوي هغه خپل هیټ پیدا کوي. په کروڑونو خلک په پېښور کې ګرځي، 70 لاک خلکو سره ګاډې دي په پېښور کې، صرف ډسټرکټ پېښور کې 70 لاک خلکو سره ګاډې دي. هغه هیټ اوس هغه کم خوځي، او کروڑونو خلک دلته راځي، هغوی هغه چې کوم مومنټ کې ګرځي را ګرځي او ګن ترک غورځي، د هغوی هغه ټول کرمایش هغه بره په دې هوا کې دغه کېږي، نویز پولیوشن سیوا کېږي، او په هغې کې په کلایمټ چینج کې فرق راځي. دا تاسو اندازه ولګو، دا کلایمټ چینج د بدلون، ګوره کلایمټ چینج دا هغه اخري سر دی، ټولو نه پهله ویدر دی، موسم چې ورته مونږ وو. په دې تاسو لږ پوهېږم ساینسي لحاظ سره. یو دی ویدر، ویدر دې ته وایي چې لکه ډے ټو ډے کومه ټمپریچر دی، لکه اوس څه ټمپریچر دی، هلکه هواګانې تیزې دي، باران وشو نن ونه شو، دې ته دا ډے ټو ډے چې په کوم روزمره چې کوم زمونږ دا ټمپریچر چلیږي که نه، دې ته ویدر ویلی شي. دا ویدر چې کله ته په 3 میاشتو حساب سره واخلې، په 3 میاشتو حساب سره واخلې، د هغې نه موسم جوړ شي، سیزن چې ورته وایي، 4 موسمونه دي، خزان دی، بهار دی، تاسو ورته په پښتو کې نومونه اخلئ. او دا سیزن چې بیا ته په کلونو دا ویدر بیا د کلونو په حساب سره واخلې، د 200 کالو په حساب سره والي، د 150 کالو په حساب سره والي، ته دا پیټرن ټول داسې ته وګورې، دې ته کلایمټ چینج چې څومره بدلون، لکه مخکې څنګه ترتیب او اوس څنګه ترتیب دی. نو موږ ساینس او ټیکنالوژي کې هو ترقي وکړله بېشکه، خو په هغه ساینس او ټیکنالوژي کې چې موږ ترقي وکړو نو هغې موږ بربادۍ طرف ته هم روان کړو. د انسان اوسط عمر څومره شو؟ 60 ته ډېر په مشکل باندې رسي. ستاسو پلارانو ابو مې یو خبره کوي، ډېره ساینسي خبره یې کړې ده، خو چې دوی به ورته کېدای شي پام نو، دوی وایي چې زوی د خپل پلار عمر ته نه رسي، او داسې دم ګورې زوی د خپل پلار عمر ته نه رسي، چې خوراک دا چې مونږ وکړو نه عجیبه عجیبه خوراکونه راغله، ځکه راغلل هایبریډ خوراکونه، ځکه راغلل چې د کوم ځای نه پوره کړي، خټکي به هایبریډ کېږي، ام به هایبریډ کېږي، د کوم ځای نه پوره کړي. آبادي ډېره زیاته شوه، مخکې 10 کسانو بندوبست ما کوو، اوس د 200 کوم، نو څنګه به ترتیب برابر وي؟ نو موږ د دې باندې فکر ونه کوو، دا عزیز چې دا کوم دغه په موږ باندې راځي، دا زموږ د بما کسبت ایدي الناس، موږ به د دې غور او فکر ته یاد لري او تدبیر به کوو. او دا چې کومې پالیسۍ دي دې ته ویلی شي مایکرو کلایمیټک ډیسیژنز، دا به د کوڅې په سطحه به اخلو، پلاسټک بیگ به نه استعمالو، ونه به کرو کټکو به نه، هوا به نه ګنده کوو، اوبه به نه ضایع کوو، په باتروم کې هم ناست یم، اکثر مونږ بمبه کلو کړي او به زه لګېم، را سره څه فکر نه وي، او هغه به زه همداسې به یوم ځمکې ته یې خوروم ورو. ګوره دا هغه قطرې قطرې چې سمندر بند دی، یو کس په هغې ته تاسو ته به وایي چې مړه خو لږې اوبه اوس ولستلو شو، یو اونه مې کټ کړه ستلو شو، او اونې چې کوم کټ کومه د هغې په بلې ځای باندې بل کرم هم
دا اونې چې کله موږ غوسې کړلې نو دغه رنګ تندورونه به را باندې راغورځېږي. یو ډاکټر خالد کلایمیټ ایکسپرټ دی، هغه دا وایي که فرض کا را روانو 5 کالو کې 10 کالو کې دا قام سم نه شو نو په کوڅه به کلوډ برسټ کېږي، کوڅه په کوڅه به دا شی راغورځېږي، ځکه چې دا قدرت چیلنج کړی دی، دا قدرت د دغه مطابق نه روان.